په مزار شریف ښار کې د لوی اختر لمونځ د بشپړ امنیت او ثبات په فضا کې ادا شو. د بلخ ولایت مرستیال والي مولوي نورالهادي ابو ادریس د روضې مبارکې جامع جومات کې د اختر د لمانځه وړاندې د اسلامي امارت د تیرو 4 کلونو لاسته راوړنې بیان کړې. هغه له خلکو وغوښتل چې د اسلامي امارت د مخالفینو د تبلیغاتو تر اغیزې لاندې رانشي او د اسلامي نظام تر سیوري لاندې د یووالي او همغږۍ لپاره هڅې وکړي. همه کس هویده گفت است که ملت افغانستان امارات اسلامی امروز و در کنار مردمش و مردم در کنار نظام اینجا ایستادگی هست. داخل افغانستان را ما باید ببینیم که اینجا الحمدلله وحدت، اتفاق، عدالت، صداقت و هر چیز اینجا هست، امنیت. این در دنیا ما چلنج داده میتونیم که انشالله در افغانستان امنیت 100% قایم است. ښاغلي ابو ادریس همدارنګه ټینګار وکړ چې اسلامي امارت د خلکو د مال او ځان د امنیت تامین ته ژمن دی او هیڅ ډول ګواښ به د اسلامي نظام د پرمختګ مخه ونه شي نیولی. هغه زیاته کړه چې د هرې ورځې په تیریدو سره د اسلامي نظام بنسټونه لا پیاوړي کیږي و متوجه باشه به دسیسه‌های دشمنانی که در بیرون افغانستان دسیسه جور میکنه و تبلیغات بیجا جور میکنه. در زیر تبلیغات دشمن ها ملت مردم افغانستان در زیر متاثر نشه و هر جای هر گوشه دنیا اون میشنه و اونجا کدام تبلیغات را میسازه یا هر کدامش نامش نمیگیریم. کسانی که اونجا دسترسی ها میکنه و کشور مرا ملت مرا فکرش میخواه که فکرش آلوده بسازه. نه، ما به مردم پیام است که به دسیسه دشمن ها، به فریب دشمن ها، به مکار دشمن ها متوجه باشند. په ورته وخت کې د مزار شریف ښاریانو د امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او د اختر په ورځو کې د نظم او امنیت د تامین لپاره د دوی فعالیتونه ارزښتناکه وبلل. نظر به سالهای گذشته فعلا بسیار امنیت خوب است. در هر لحاظ، در هر حساب. به او دلیل دیگه شاید از ساعت 12 شب است که سرک‌ها به کلی بند است دیگه. بله در فضای امن است. هر کس برادر امنیت تامین است در مزار شریف. خداوند داشته باشه مجاهدای ما و شما را. بسیار خوب است، بسیار خوش است. د بلخ امنیتي ځواکونو د اختر د ورځو لپاره په ښار کې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره جدي تدابیر نیولي دي. هغوی د ښار په عمومي سړکونو کې د امنیتي چک پوینټونو او ګزمو له لارې هڅه کوي چې خلکو ته یو خوندي چاپیریال برابر کړي ترڅو خلک وکولی شي چې د اختر خوشحالۍ پرته له کومې ستونزې ولمانځي.